د پاکستان حکومت د غیر قانونه کډوالو ملک نه د ویستلو پریکړه کړې ده او کډوالو ته د اکتوبر د 1 میاشتې مهلت ورکړې ده. په کراچۍ کې میشت افغان کډوال وایي په یوه میاشت کې خپل د ژوند هر څه څنګه راغونډ کړو او بیرته لاړ شو. 40 کاله ژوند کړی ده، زامن لرو، مسیان لرو. ما واده دلته کړی ده، مسیان لرم او زه د 10 کالو راغلی وم. اوس مې بچیان دي، مسیان مې دي او دکانونه مې دي. دا ماته وایي چې په یو میاشت کې وځه له دې وطن نه. په یو میاشت کې زه څنګه ختم کړم؟ دا به څه رقم ختموم؟ دا به قرضداريګانې، دا دکانونه نه مې قرض راوړی او دا به څنګه ختمول غواړي؟ دا په کال کې هم ختمول نه غواړي او هلته ژوند خراب ده، د موږ کورونه خراب دي. هلته په کال کې کورونه به جوړېږي، موږ ته به وخت راکوي، موږ ته به نوټس راکوي 1 کال 2 کاله او که اسلامي ملک یو موږ دا ته نه غواړو. وروره د پاکستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بگټي د اکتوبر په 3 خبري غونډه کې ویلي وو چې د نومبر تر 9 نیټې وروسته به غیر قانونه کډوال په زور د ملک نه وباسي، جایدادونه او کاروبار به ضبطوي. افغان کډوال وایي دې پریکړې سخت اندېښمن کړي دي. زموږ خو دلته دکان دی، د پرچون دکان دی او په یو میاشت کې موږ د چا سره د لین دین لرو، خپل پیسې نه ټولولی او د پاکستانیان پر موږ زموږ پر پاکستانیان باندې نو موږ سره کوم په یو میاشت کې یا 2 میاشت کې خپل پیسې سره ټولې کو. باقاعده کارت ورکړي، د کارت مطابق 6 میاشتې ستاسو وخت دی، دې ته 3 میاشتې، ته 4 میاشتې، هر کور ته باید کارت ورکړي. دغه کور مطابق کارت ته سړی وګوري چې ما 2 میاشت وخت را سره ستا، باید خپل ولاړ شي، خپل جایداد خپل ختم کړي. اوس په یو میاشت کې زه د خپل ځای خرڅ کوم، دا سړی ماته وایي چې مفت راکړه، سړی وایي لا راکړه. دا رقم خو نه کېږي، دا کوم پالیسي جوړه کړ دا خو صحیح نه ده. د پاکستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بگټي په وینا چې پاکستان کې 43 لک افغان کډوال ژوند کوي چې یوازې 14 لک پکې رجسټرډ دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو باید پاکستان حکومت خپل پریکړې ته لسره بیا کتنه وکړي او افغان مهاجرین پاکستان کې په امنیتي ستونزو کې لاس نه لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.